زما محترم کوم غفلت چې موږ تیر کړی دی بس لږ شپې نورې پاتې دي، راځه چې دا غفلت ختم کړو. رمضان د توبو میاشت ده، راځئ چې الله ته توبه وباسو. راځئ زما محترمو چې دې دعاګانو ته کار ووایو. کار که موږ خپل ځان ته خبره راتاو کړو، والله زموږ عملونه داسې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلي وو ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله. الله هر شپه خپل بندگان د اور نه ازادوي او هر شپه ازادوي. په موږ کې به کوم خوش نصیبه داسې زنانه او کوم خوش نصیبه داسې سړی چې الله سبحانه وتعالی د اور نه آزاد کړی، د اور نه. زما محترم کوم غفلت چې موږ تیر کړی دی بس لږ شپې نورې پاتې دي، راځه چې دا غفلت ختم کړو. او د هغې ختمېدو طریقه دعاګانې دي. دعاګانې چې په دعاګانو باندې الله سبحانه وتعالی نه مغفرت وغواړو، د اور نه خلاصي وغواړو، جنت د الله سبحانه وتعالی نه وغواړو، الله ته توبه وباسو. یا الله ما د کال 11 میاشتې ستا په ناراضتیا کې تېرې کړي. الله د کال په 11 میاشتو کې داسې ګناه به نه چې ما نه یې کړي. دا زه خپلې خبرې بیانوم، کېدای شي تاسو ښه. الله د کال په 11 میاشتو کې ما ستا د راضي کېدلو څه موقع نه ده پیدا کړې چې تا راضي کړم. نه مې څه کوشش کړی دی، نه مې څه طلب کړی دی. راځه دې رمضان کې الله سبحانه وتعالی ته متوجه شو. الله سبحانه وتعالی ته هغه انسان او د هغه انسان توبه ډېره خوښېږي چې هغه ګناه وکي بیا لپې الله ته اوچتې کړي چې الله زه خو بنده ومه، تا کمزوری پیدا کړی ومه، الله د ما نه به ګناهونه کېږي او کومې، ته خو غفار ذات یې، الله اوس یې راته معاف کړه. یو حدیث کې مثال راغلی دی، الله سبحانه وتعالی په توبه باندې دومره خوشحالیږي، الله سبحانه وتعالی ته توبه دومره خوښه ده. حدیث کې داسې راځي چې یو کس په تاسو کې روان شي، د هغه سره د سورلۍ او ډېر په اوږد سفر روان او په هغه سورلۍ باندې خپل ساز او سامان خوراک بار کړی او دا ډېر مزل وکړي، لاړ شي یو ځای کې دمه کوي، دا اوده شي چې سترګې کولاوي شي، د ده دا سورلۍ د ده نه تلي، هغه تښتېدلي. دا انسان په یو صحرا کې پروت دی، دا سوچ کوي چې په هغه سورلۍ خو مې خوراک هم پروت دی، څښاک مې پروت دی، زما سره خو نور خوراک هم نشته، واپس هم نشم تلی، بیرته منزل ته هم نشم رسېدی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېرې منډې رامنډې ووایي او چې اسم پیدا نه کړي راشي په هغه ځای باندې بیرته سملي. او دا په دې سوچونو کې پروتي، په دې فکرونو کې پروتي چې مرګ خو د اسم یقیني دی، مرې خو اسم مرې، خو راځه دلته سوري ته کښېنه، په ناسته باندې خو مړ شه که نه. وایي د ده دا سترګې پټې شي، کله چې دا سترګې کولاوي کړي، دا چې د ژوند نه ناامیده یې هغه سورلۍ د ده خواته بېرته راغلي ولاړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د ډېرې خوشحالۍ نه داسې ووایي، د الله شکر ادا کوي او په شکر کې غلط شي، داسې ووایي اللهم انت عبدي وانا ربك، الله ته زما بندی زه ستا رب یم. د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي اخطأ من شدة الفرح، د ډېرې خوشحالۍ نه دا خطا شو. خطا الله سبحانه وتعالی ته رب العالمین ته بنده وویل، نو دا د ډېرې خوشحالۍ نه خطا شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله د دغه انسان نه زیات په توبه خوشحالي. رمضان د توبو میاشت ده، راځئ چې الله ته توبه وباسو. راځئ زما محترمو چې دې دعاګانو ته کار ووایو. کار قرآن کې الله فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عني فإني قریب. اے نبی که دا زما بندگان زما په باره کې د تا نه تپوس کوي، نو ورته ووایه انی قریب، زه ډېر نږدې یم. ګورې اجیب دعوة الداعی اذا دعانی،
زه د دعا کوونکي دعا قبلومه، د سوال کوونکي سوال قبلومه، د غوښتونکي سوال قبلومه. لا ماته لپې چې اوچتې کي د هغه فریاد اورمه. کله اذا دعاني چې کله د ما نه وغواړي. زما محترمو دعاګانې ډېر په دې خپل ژوند کې دا یو عادت جوړول پکار دی.